خپل ټیم کې د ډنډې شوټر وظیفه اجرا کوم. ګټه یې داسې وه چې د لر اطلاف ولسوالۍ نه کوم ځوانان چې راغلي دې سره مو مینه محبت پیدا شول او د هغې سره مو د نږدې نه ولدل او د دې سره څنګه نوره ګټې دا ده چې نشهیي توکو څخه ځوانان په امن کې کېږي او موږ تشویق شول، نور هم تشویق شول، نورو ادارو څخه هم هیله کوو، د نورو تجاران څخه هم هیله کوو، د نورو دولتي ادارو څخه هیله کوو چې داسې سیالۍ موږ ته په لاره واچوي. په دې تورنمنټ کې 15 ټیمونو ګډون کړی و چې 12 ولسوالۍ وې او همدارنګې 14 ټیمونه دا مرکزي ټیمونه وو چې د بېلابېلو د درو واحدونو ټیمونه په دې کې شامل وو. نو دغه تقریبا یوه اونۍ ونیوه چې د نن ورځې ته ډېر ځوانان او ډېر تماشچیان ورته راغلي وو. نو همغه و چې د دغو ځوانانو ترمنځ د دې موخه هدف دا و چې د دې ځوانانو ترمنځ مینه، محبت، یووالی رامنځته شي او د نشهیي توکو نه دوی وګرځي او بالخصوص دغه ځوانان چې د یو هېواد ملاتړ تشکیلوي چې دوی د خپل هېواد دپاره د خپل خوست ولایت دپاره د بیا رغونې په کارو کې په امنیت کې رول ولوبوي. نو همغه و چې د ولایتي ادارې دغه تورنمنټ مالي لګښت هم په غاړه واخیسته. دلته موږ یو استاد نه لرو چې دلته موږ سره همکاري وکړي او نوي هلکان وي هغه تربیه شي. یعنې تقریبا زه خپل هم تقریبا 20 کاله مخکې ما والیبال کوله دلته، یعنې اوس هم دلته موږ والیبال کوو خو نوي هلکان ډېر کم دي چې دلته راشي او والیبال زده کړي.